درآمد ملګرو الله پاک دې وکړي ټول راته روغ او جوړ یې. دا د نیوزیلینډ کرایسټ چرچ ښار دی، هغه ښار دی. په دې ښار کې مسلمانان شهیدان شوي وو عین په دې جومات کې. یو دا جومات دی او یو بل دی. نو دغه جومات دی تاسو به زیاتره ورونو کتلې، هغه ویډیو هم کتلې. نو هغه مسلمانانو ته د الله پاک جنت ورکړي. دا په دغه کوڅه کې ګاډی ودرولې وو. دا کوڅه هم درته زه وښیم. هغه هلک په دې کوڅه کې ګاډی ودرولې وو. هغه د نیوزیلینډ نه دی، هغه د استرالیا دی، انګریز دی. الله پاک دې جهنم ته بوځي. په دې ځای کې ګاډی ودرولې په دې ځای کې. نو تاسو راځئ زه در باندې نن ځای م ګورم. په دې هغه وین چې چېرته ولاړ دی په هغې ځای کې یوه خوراکۍ وه، هغه یې شهیده کړې وه. نو زه به در باندې دا مخکې ځای م ګورم. راځئ تاسو دا کتلی شئ. دا ځای نه دلته ډېر زیات یو افغان ورور په هغې ځای کې ولاړ و. نو په هغې ځای کې یم هغه ویښتې هغه ورته ویلي وه چې لکه په خیر راغلی. بیا یې هغه شهید کړی و غریب، لکه هیلو یې ورته ویلي وه. نو هیلو سره یې هغه غریب شهید کړی و. دا د جومات باندې ځای دی، ډېر غټ جومات دی ماشاءالله. ځکه دلته مسلمانان په نیوزیلینډ کې هم مسلمانان شته، لکه نورو ملکونو کې چې څنګه مسلمان نه دي دلته هم شته. دا دې ځای کې لکه چې زنانه وې دې خواته او اخواته نارینه دي، نارینه وه. نو هغه ځای هم دننه شته دی. ځای به هم درله وښیم، درځم درغلم انشاءالله. نو دا ځای دی، زه به درله دا ځای وښیم. په دغه ځای چې دا ځای دی دلته هم کس لګېدلی و. هغه کس چې لګېدلی یو دلته ولګېدلو، نو هماغه افغان ورور چې ته وې هغه دلته ولګېدلو په دې ځای کې. بیا هغه کس ننوتی دي دننه ننوتلو. نو هغه چې نور غریبانان شهیدان شوي زموږ مسلمانان هغه یې دننه شهیدان کړل. که دا ماشوم تاسو ګورئ، ماشوم هم په دې دغه کې راګوري، په دې دغه کې شیشه کې. نو الحمدلله هغه مسلمانان بیا هم راځي او موږ دلته اوس راغلو. نو افغانان وروڼه هم ناست دي او نور هم دي. دا وګورئ ماشومان، هغه نور کس بیا دلته راننوتی و. دا ماشومانان وګورئ الحمدلله. وګورئ دا اوس هم اودس دی او دې خوا ځای هم وګورئ تاسو. دا ماما هم دلته الحمدلله، ماما خو ته دلته اوسېږي، ماما دلته اوسېږي. دا د موږ افغان ورور ته الحمدلله دلته اوسېږي، بیا هم راځي او په دې جومات کې لمونځ کوي. ماشاءالله الله مو کامیاب لره. نو دغه ځای هم دی، نه تاسو وګورئ دلته نور هم ناست دي. دې ځای کې لږ مرګ جوبله کړې وه. مخکې ځای هم درته زه ښیم، راځئ. دې ځای کې مرګ جوبله دلته هم شوې وه او اخوا هم شوي وه دې ځای کې. هغه دا ځای و. الله پاک دې هغه ټولو ته جنت الفردوس ورکړي چې کوم شهیدان شوي وه. دا هغه جومات و. دا منظره مې ته وښودله، زیاتره ورونو خواهش کړی و. نو هغه ستاسو خواهش ما پوره کړې. الله دې تاسو ټول کامیاب لري او موږ افغانانو ته دې او نور مسلمان ته یې الله توفیق راکړي چې خپل دغه دین ته خدمت وکړو. د الله په امان.